السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، زه غزنوي پښتون یم او نن بیا د یو ځوان سندرغاړي سره ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. دوستانو، نن مې د سویلي پښتونخوا سرحدي ښار چمن یو ځوان او تان سندرغاړی موندلی دی، پیدا کړی مې دی. نو زه غواړم چې دا سندرغاړی تاسو ته در معرفي کړم او زه غواړم چې د ده په خوله باندې په خپله د ده د خولې څخه د ده خپله پېژندګلوي په خپله وکړي، د ده د خولې څخه خپله پېژندګلوي واورم او تاسو یې هم واورئ چې د ده نوم څه دی، چیرې زېږېدلی دی او چیرې غټ شوی دی، فعلا چیرې اوسېږي. نو دا عیسی خان وروره ستړی مه سې. خیر اوسې غزنوي صاحب، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او د صحت په جامو کې او تا ته او ستا مینوال، ستا د یوټیوب، ستا د فیسبوک ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه عیسی خان شوقي صاحب. تر ټولو وړاندې که ته خپله پېژندګلوي په خپله خوله ګرانو کتونکو ته وکړي چې چیرې زو کړې. بالکل غزنوي صاحب، زه خو په چمن کې پیدا شوی یم، په چمن کې مې پیدایش شوی دی. حالته غزلو ته او هنرمندۍ ته مې کوم ټیم کې مخ شوی دی، په هغه ځای کې شوی یم. نو بیا دا یم راکاږه شولم کوچلاغ ته پسې رالم، نو د ټیمه سره د خیره پښین ته پسې راځم. ډېر ښه. خوږو دوستانو، عیسی خان شوقي وایي چې زه زوکړی په چمن کې یم او دم ګړی چې دی په پښین کې اوسېږي. دا کوم چې زه له ده سره ناست یم دا سټوډیو ده، دا د عیسی خان شوقي خپله سټوډیو ده. دلته زه راغلی یم، دا سټوډیو ده او کور چې فی الوخت دی په کوچلاغ کې دی، دی د کوچلاغه سره راځي او اراده یې دا ده دلې مځکه رانیولې ده، کور جوړوي. نو څو ورځې بعد به انشاءالله دی زموږ ښار پښین ته دلې راسي. ډېره مننه. نو عیسی خان شوقي صاحب، ما خپله ستا سندرې له ډېره وخته اورېدلې دي، اورېدونکي به هم تقریبا ټول ستاسو له آواز سره اشنا وي. که یو څوک یوټیوب کې، که یو څوک سندرغاړي په فیسبوک کې چا سندرغاړي لیدلي وي یا په ودو کې، نو عیسی خان شوقي صاحب د نامه سره به ضرور اشنا وي. نو عیسی خان صاحب، ته اول دا راته ووایه چې ته سندرو له څه وخت رالې، غزلې د څه وخت څخه شروع کېده؟ یاره زه چې برابر 14 کاله به مې کېږي چې دغه هنرمندۍ ته مې مخ شوی دی، راغلی یم ورته. نو دا پکې لګیا یم. نو مینه مې وویل د کشنیوالي سره څه مشکلاتونه د کور د خوا څه به مې درلوده، نو لګیا یو ټپرېږي ورسره څوک. نو ظاهره خبره ده چې 14 کاله وړاندې ته غزل راغلی وې، نو په وخت کیسټان و، کیسټان کېدل ډېر کیسټان به دې ویلي. کیسټان مې بیخي ډېر کړي چې کله کیسټان پر ختمېدو سو دلته موږ دا یو پۍ شوقیان سره پورته سوله نه، نو دلته کیسټان نه وله. و کیسټان بیخي ډېر کړي چې اوس حساب یې کړم، نو خو یادې یا بلابود سي راسه یا کم سي، مطلب ښه ډېر کیسټان مې کړي. نو عیسی خانه، که دا راته وویل له چا څخه متاثره سوې، له کوم سندرغاړي چې د سندرو خوا ته دې جی غزنوي صاحب، زما خپله چې ولو رازق شوقي مې خوښ ولو، د اوله سره سره مې ابتیا اورېدې، غزلې مې اورېدې، د کوم اواز چې ول دې سره مې مینه پیدا شوله. بیا زه خپله یو هنر ته رامخته مې کړه ورته، رازق شوقي د چمن. جی نو عیسی خان شوقي صاحب، په داسې دور کې بالکل چې دونې د کمپیټیشن د مقابلې دور دی، چې د سوشل میډیا دور دی، تاسو خبر یاست چې په دې وخت کې خپل ځان مشهور کول ډېر ګران خبر دی، او نام خدا ماشاءالله تاسو بیا هم خپل ځان ډېر مشهور کړی دی، تر ډېرو سندرغاړو مخکې تللی یاست. اوس هم ماشاءالله ډېر شوقیان، ډېر خوښوونکي، ډېر فین لرئ نه. نو دا تاسو څنګه موندلي دي دا دونې مینوال تاسو لرئ په تقریبا په سویلي پښتونخوا کې؟ زه چې څوک او زه ډېر ودو له تللی یم، هسې نه ګرانو کتونکي چې زه د ده د مخامخ صفت درته کوم. زه خپله تللی یم چې یو ځای پروګرام یې دلې په سویلي پښتونخوا کې ډېرو ځایو ته ما پروګرامونو زه تللی یم. نو هلته که نور هنرمندان راغوښتل سوي، عیسی خان شوقي هم ضرور پکښې هلته وي. نو دا عیسی خان صاحب څنګه دا خپل معیار دې ساتلی دی په دونې سندرغاړو؟ غزنوي صاحب، خبره دلته خیر محمد زیر یو خبره وکړله، انسان باید چې که شاعر که غزلچی که هنرمند یو شی باید په ذهن کې ولري، پاته دی هغه ګرد عمر هغه د سره پاتېږي، ښه ژوند، ښه اخلاق، ښه وضعیت. دا شاعري او دا غزل اوس دا زه چې خپله په کوم لین کې را روان یم، زه دا شاعران وینم د ګودو څه مې رابطې شته. ځینې شاعران دي چې مثال کې تور انسان ته د انسان په دغه نه ګوري، هغه د خپله ناکامي ده. زما مطلب دا سټیټس او دې ته دغه خبره ده، دغه مې افر دی ورته چې دوی کوم هنر کوئ دغه هنر دغه وکړي، او موږ ته یې ګردم یو رقم نه. نو دغه خبر ده، دغه میانت مې کړی دی، خواري مې کښلې ده، یاران سره درېدلي دي، ملګري په دا لین کې در دغه اند در دغه ځای پرې مې ځان رسول دی. غزنوي صاحب، دوستانو یوه خبره درته کوم،
عیسی خان شوقي را سره ناست دی. بدبختانه موږ په هغه کام کې خدای میندلی یو چې د سندرو خو شوقیان ټول یو، د ډالو خو شوقیان ټول یو، خو بیا سندرغاړو ته په مختلفو نومو باندې وایو، په مختلفو نومو یې یادوو، حالانکې د هغه سندرغاړي سندرې ته موږ اتڼ هم کوو. هغه شوق چې کوم سات وي، کوم شوق وي، هغه ته ټول معززه خلک هم ناست وي، خو په کوم نوم چې موږ یادوو هغه مینه چې کوم سندرغاړي موږ ته راکړې ده، موږ هغه مینه سندرغاړي ته نه ده ورکړې. زموږ سندرغاړي چې دی هغه موږ ته د موسیقي چې وي د روح غذا وي، خوشحالي راکوي موږ ته په ژوند کې. په دې دومره پریشانه دور کې سندرغاړي چې دي موږ ته کله هم پریشاني نه ده راکړې. نو باید دا یو خاص زه کوم پښتنو ته، بیا خاص کر نن سبا لوستي پښتانه دي، تعلیم یافته پښتانه دي، نو هغه د یو سندرغاړي په قدر او په عزت پوهېږي. نو که دا راته ووایې ستا د خوښې په سندرغاړو کې، په نارینو یا په ښځینو کې، په موجوده سندرغاړو کې د خوښ سندرغاړی دې څوک دی؟ عیسی خان صاحب ته په خپل هم سندرغاړی او بیا دا ګرانه پوښتنه په دې ده که نو ته ووایې چې پلانی مې خوښ دی نو وا نور به خوا به ده کې په دې کې هېڅوک هم خوا نه به دی. ته ووایه. قربان سم غزنوي صاحب، خدای پاک چې ژوندی راته لاره ښایسته پوښتنه وه. خوښ خو مې ګرده دی، دا کوم دا هنر ته چې څوک راځي هغه د یو شي سره راځي، دا زړه یې څه ورته وایي. هغه خوښ خو مې ما درته وویله چې یو رازق شوقي مې در دا ټولو ملګرو خوښ دی، زه یې مینهوال یم. داسې خلک بیا ستا هغه بیا زما مینهوال دي. نو در دغه په زړو سندرغاړو کې عبدالله مقری سو، ناشنا سو، ستاسو هغه چې درته وایم چې د هغه مې سره لګولې نه دي. زه چې را شروع سوی یم د رازق شوقي سره شروع سوی یم. بلکل ته د هغه مینهوال یې. د دغه مینهوال یم. هغه چې اوس درته وایم د پلانکي مینهوال یم، د پلانکي مینهوال یم، هغه به خدای راسه ناراضه شي په داسې کې. نو پاتې سو د ښځې غزلې مې سره لګولې نه دي په خپل ژوند. بس دا د انسان فطرتي خپل شوق وي. بلکل. او زه ستا او د ګرانو کتونکو په مابین کې خنډ نه جوړېږم، نو ته به خپل یو ښایسته کلام په ترنم کې، په خپل ښایسته ترنم کې به خپلو کلام ګرانو کتونکو ته وړاندې کوې. پر دواړو سترګو ښایسته نظم دی د خیر محمد زیري، زما خپل ډېر خوښ دی. نو خدای دې وکړي چې ستا د ملګرو ستا د کتونکو هم خوښ شي. وایي تیره شپه سوه په ژړا ژړا برای شپه، تیره سوله په ژړا ژړا برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، ګرانه ډېر وم سرګردان د تاپوسي ګوره، ګرانه ډېر وم سرګردان د تاپوسي ګوره، بیخي ډېر ومه تبا تبا برای شپه، بیخي ډېر ومه تبا تبا برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، په یادو مې کې ټکور د زخمي زړه یاره، په یادو مې کې ټکور د زخمي زړه یاره، په غمو مې کړه سبا سبا برای شپه، په غمو مې کړه سبا سبا برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، تیره سوله په ژړا ژړا برای شپه، تیره سوله په ژړا ژړا برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه، خیر محمد زیري دې کله یاروي اشنا، خیر محمد زیري دې کله یاروي اشنا، درته ویې کړل دعا دعا برای شپه،
درته ویه کړه دعا دعا برای شپه ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه ډېر غمجن ومه تنها تنها برای شپه. ډېر خوندور عیسی خان شوکي صاحب. عیسی خان شوکي صاحب یو دا پوښتنه درڅخه کوم چې څه وخت تاسو کیسټان کول؟ بالکل. نو خو ظاهره خبره ده موږ ته معلومه وه په هغه وخت کې به تاسو ته میوزیک والا د کوم چا چې د موزیکانو د دې کیسټانو دکانونه چول هغو به تاسو ته پیسې درکولې، تاسو به کیسټ وکړئ، هغه به خپل کیسټ ریلیز کړي، خپله ګټه به هغه هم ورکوله، تاسو ته به هم پیسې درکول. چې څه وخت چې دلته کیسټان ختم شول، د کیسټانو د زیوال وخت رالی مکمل ختم شول، نو ستاسو پر کاروبار بد اثر واچوي، دا روزګار ستاسو بیا څنګه شو؟ ډېرو سندرغاړو خو بالکل سندرې ویل پرېښول ولاړو، تاسو خپل دغه بیا څنګه جانب؟ بالکل غزنوي صاحب قربان دي سم خبره، خو دغه رقم د پخوا خو د کیسټانو دور و خلکو به کیسټان په د شوقیانو کول نه، چې کله د کیسټانو دور ختم شو د امپیتریانو دور چې رالی پاته دا کم غزلچیان چې مثال د چمونه سیونې صدرکوټ پورې چې یا زه یې پېژنم یا زموږ سره تعلق دی یا د فیسبوک د لارې سې وینو ګرده دی غریبان دي لکه ما ته چې ګوري هېڅوک هم د دې وس نه لري چې په خپل جیب راولاړ سي دوی کیسټ وکړي یا غزل وایي، یوه غزل برال په بازار کې 8000 10,000 روپۍ خرچه کوي. اوس دا کم غزلچیان چې کوم هنر مخ ته بیا یا روان دي یا مطلب خپل محنت کوي در مخه پورې ځي، هغه مثال تا ورکړي یا بل ورکړي شاعر ورکړي دوی خو راځغلي یو محنت کوي یو شی وایي در داسې پرې را روان دي. بالکل. نو دا بالکل د سندرغاړو ژوند چې دی ډېر سخت دی. زه چې ورته وګورم چې یو کاروبار دوی ګراني کې به دا ګراني کې چې د تنخواو والا خلک ګزاره نشي کولی، یقین هم د سندرغاړو ژوند ډېر سخت دی. نو دا ودونه چې تاسو خلک بوزي تقریبا زموږ د سیمې خبره به درته وکړم، لرې به د لرې سیمو خبره به نه کوم، دا سویلي پښتونخوا پښین سو چمن سو کوټه سو په دې دا کې د یو پروګرام تقریبا چې د واده پروګرام تاسو ته څو پیسې د یوې شپې درکوي چې واده وي؟ دا موږ خو دغه رقم زه غزنوي صاحب قربان دي سمه خبرې خو دغه رقم دی چې سازګر جلای حساب دی زموږ جلای حساب دی، کله 60,000 جنیا خو کله 10,000 مطلب 50,000 جنیا خو د سازګرو جلای حساب راځي، د شوکي جلای حساب راځي. دا کم شوکیان چې زه وینم دا ګره داسې شوکیان دي لکه ته چې ما ته ګوره سازګر یو نه لري، سازګر جلا هر یو خپل حساب دی خپل کتاب دی. نو برابر دغه یو پروګرام چې دوی جوړي 1,00,000 روپۍ ورته تمامیږي، 1,50,000 داسې په دا رقم کې ورته تمامیږي. ښه. نو هلته چې دا کم خلک دا واده والا یا دا نور کسان چې هلته تاسو یا سیاسي غزل ووایاست یا د دې واده والا کور والا کې وستایي او دوی جذباتیان یو دم دا زریان راوبس دا پیسې پر در وپاشي، دا بیا تاسو اخی کې د باجو والا ته ورګډوئ؟ بالکل. دا خو نه دا باجې والا او شوکي چې دا ګړي کې سره ورونه وایي دوه ورونه درې حساب دې سره ففټي کوي و چې دوی څنګه سره خلاصه کړي دوی سره دغه رقم وي نه دغه رقم یې کوي دا د میدان پیسې. ښه. په نږدې ورځو کې تاسو هم خبر سوي یاست پر سوشل میډیا باندې یو کیسه راغله په امریکا کې د نغمې سره یو داسې دوکه سوې وه چې د غریب الماخستن یو پروګرام و د واده پروګرام ته تللی وم، هلته د شپې خلکو پیسې پر راوشیندلې، نو سهار چې دا تللی پټرول پمپ کې خپل موټر ته ډیزل وراچول یا پټرول وراچول، هلته هغوی نیولې وه پولیس والا نیولې وه چې کتل چې دا پیسې نور در سره دي د مال ور سره دي. اول وار دې خوا کې یو پولیس چې را روان و ما چې ول هغه زما مینوال دا کس را سره هغه چې رالو ول دا پیسې دوی ول دا پیسې خو زما دي نور در سره دي ول ور سره دي، او چې ښکاره مې کې هغه ټولې نکلي وي جیلي وي دوی بیا یوه شپه په تاڼه کې تېره کړه بیا د وطنوال پسې رالو بېرته خلاص کړم. نو داسې دوکه تا سره په خپله سوې ده داسې برحال جی غزنوي صاحب دا رقم خو نه در سره سوې خو دا کله کله کېږي د انسان سره یوازې د غزلچي و د هنرمند سره نه کېږي، د هر دوکاندار سره د هر انسان سره دغه پیشه مخته راځي کله کله او زموږ سره نه ده سوی برحال. نو د دې ټیم له تا سره خپل وي که دا جلا کوم دا ډولک والا هارمونیم والا او دا ستاسو چې د موسیقي دغه کوم ټیم وي دا له تا سره خپل دی که دا هر یعنې ټیم چې ته یو چا ته ټلیفون وکړې د دې خپل جلا دفتر یو ځای بیا له تا سره ځي که څنګه؟ قربان سم غزنوي صاحب اوس خو د افغانستان د خوا څخه هم ګرد ملګري راغلي چې زه خپل نه یو ټیم لرم، زه په سیاتي یو کاروباري سړی یو خپل بزنس مې پر مخه خسې دی، زما چې یو څوک پروګرام غواړي زما سره رابطه وکړي زه بیا دوی سره رابطه وکړم یو خبر ورسره پخه کړم بس د یوه شام راشي موږ د دې خوا ورسو. نه خپل ټیم لرم نه مې دا رقم بل یو ملګری کې شته، کیدای شي داسې ملګري خپل ټیمونه لري خپل پارټۍ لري خپلې کیسې لري د هغوی بیا کاروبار دغه شتم دی او برحال چې موږ دا در دغه زه پر دا شتم ته راغلي کې را دغه سوي و دا رقم پارټۍ مې نه ده جوړه کړې غزنوي صاحب. بالکل ډېر ښه دې کړي دی. محترم عیسی خان شوکي صاحب د سندرو ویلو پرته د سندرو ویلو بغیر
بل یو آله دې هم زده ده د موسیقي ډولک سو طبله یا هارمونیم یا رباب یو داسې یو بل شی دې زده دی؟ قربان سم غزنوي صاحب دغه غزل چې ما در دغه ځای په راوستل په ډېر محنت په ډېر خوارۍ ډېرې خبرې ما پر ځان وړي دي. بالکل بیخي ډېرې مې وړي دي. بل مې دی یو کیل نه دی ورسره زده، نه مې هغه زده دی نه مې هغه ورسره زده دی. خو مثال دغه وچه غزل د راځغله وه مې درته ازې پرې رارسولی، بل کیل مې نه دی ورسره زده. نو عیسی خان صاحب ضروري ټلیفونونه در روان دا ټلیفون به پلیټ موډ کې او ستا یو خوندور ترنم به بل راتاوري بیا به وروسته دې سره پر دواړو سترګو د ذوالقرنین صاحب یو کسر او یو مصري ده درته ذوالقرنین صاحب زموږ بالکل تنکی او ځوان شاعر او ډېر نظریاتي شاعر دی. بالکل هر شاعر تابعدار یو. ستا د مینوال دپاره خاص دغه فرمایش دی. راسه پر زړه مې کښېږده لاس داسې درځه راځي، راسه پر زړه مې کښېږده لاس داسې درځه راځي، لکه بنګړې د مستې پیغلې چې شرنګار راځي، راسه پر زړه مې کښېږده لاس داسې درځه راځي. غزنوي صاحب دغه مصري خاص ستا فرمایش دی او د خیر محمد زیري شخصا فرمایش دی دغه مصري. آغې بهر ماښام و مور ته ویل ته غوږ ونیسه، آغې بهر ماښام و مور ته ویل ته غوږ ونیسه، په دغه کلي کې یو ځوان دی چې ژړا یې راځي، په دغه کلي کې یو ځوان دی چې ژړا یې راځي، راسه پر زړه مې کښېږده لاس داسې درځه یې راځي، راسه پر زړه مې کښېږده لاس داسې درځه یې راځي، خلکو وتاله را ګلان راوړل ما زړه در وړي، خلکو وتاله را ګلان راوړل ما زړه در وړي، قربان جسمه ستا په یاد یم که مې بیا هېروې، قربان دې سمه ستا په یاد یم که مې بیا هېروې، هغه د نیمې شپې سلګۍ او یا ژړا هېروې، ستا دې په خپل وصل قسم وي که به ما هېروې، ستا دې په خپل وصل قسم وي که به ما هېروې. دا چې و د ذوالقرنین صاحب ډېر خوندور و، ډېر خوندور کلام و په دې غټ نه کې سړی هلته غټېږي نه، ډېر خوندور ډېر خوندور. ګرانو دوستانو زما خپل شخصي ذاتي زه خو چې د یو سندرغاړي یا د یو شاعر سره کښېنم زه غواړم چې ټوله شپه ورځ خبرې ورسره کوم هم نه په مړېږم زه پخپله، خو که د عیسی خان شوقي سره نورې خبرې اوږدې کړمه نو به داسې سي چې ستاسو حوصله ختمه نه سي. هسې د ونې اوږده ویډیو په دې داسې مصروفه وخت کې چې غزنوي څه کوي د ونې اوږده ویډیو مې جوړه کړې ده، نو پر دې وجه دا خپله مرکه سره رانغاړم کښنی کوم یې په آخري کې عیسی خان شوقي صاحب که چیرې دا نوي ځوانان وغواړي چې موږ سندرې ویل شوقیان چې موږ وغواړو سندرغاړي جوړ شو سندرې ویل پیل کړو، ته هغو ته څه پیغام ورکوې چې راسي که رانسي؟ یو لنډ پیغام. زما خو هغو ته دغه پیغام دی چې کم کې راغلي دي هغو خیر نه دی کې وړي، ستا سر خلاص و در دغسې چې بل هنر ته لاس ور واچي ډېر به ښه چې څوک کې راغلی دی یو پر اک باندې سترګې پټوانګي یو پر اک باندې نه وینګي، اک باندې څوک نه ګایېږي،
زموږ په دغه پیل کې 15 خبرې کوم په زړه کې مې ډېرې خبرې دي چې ثاني بیدلا دی د بولدکه سره تړون لري ښه په دغه کې لاس چې واخلي په عزت کې او بل زموږ د سیمې نه شروان اشنای ډېر مې زړه خوښ شو نو زه د دغه سټیج څخه ده ته دا وایم چې یا به دا انټرویو ورسېږي یا به نور ورسېږي خدای پاک چې تا ته توفیق درکړي پر ناتو پر ښه وضعیت پر ښه مجلس باندې او دونه ښه کار دې کړی دی چې زه پکې نه لوی سوی ما په ګرد ژوند کې دغسې ښه کار یې لیدلی نه دی غزنوي صاحب ما په خپل مطابق خدای دې هر مسلمان ته د ښو توفیق ورکړي یو بله روزي دې ورکړي یو بله روزي چې ما خپله کوم مشکلاتونه کې لیدلي چې زه نه غواړم چې بل ورور زما سره په دا مشکلات کار کوي زما سره ډېرو اجازه اخیسته ده چې غزل یم زه ورته دا بیان وکړم چې ته غزل مه وایاست ما ویلې ده ما مشکلاتونه لیدلي دي خبرې وې کیسې مې لیدلي دي نو زما مطلب د خبرې دغه دی چې هر څومره ښه غزل وایي دوی په ښه نه درته وایي ډېر نو دغه مې خبره وله زما راتلونکي نسل ته دغه دی چې د مور د پلار تعلیم چې پلار څه وایي دی د پلار د خولې څه نه اوري چې مشر ورور څه ورته وایي د خپل کار 15 وخته لمونځ او د پلار او د مور عزت کوم بس دغه زما دپاره غټه خبره ده چې د دغه سټیټس یې دوی واوري او دغه ګرانو دوستانو د عیسی خان د زړه خبره ده د غزنوي صاحب د عیسی خان شوکي په مطلب زه پوه شوم دی دا وایي عیسی خان شوکي په خپله دا وایي چې زه دا سندرې وایم دا زه د شوق پیل وخت نه وایم دی مجبوري لري دی د خپل فامیل د خپل کورنۍ مشر دی دی په دې ذریعه دا کومه د ده چې سټوډیو د دلې دی ناست دی چې دا پروګرامونه ځي د خلکو چې پیسې اخلي په دې د خپل سیستم کور چلوي په ډېر سخت حالات کې او د سندرغاړو ژوند زه وینم چې پر دا فیسبوک باندې په ډېر سخت حالات کې دي یو خو د ګران هېواد افغانستان حالات هلته داسې شول چې سندرغاړو ټول ووتل جن مختلفو سیمو ته ولاړل یا پېښور ته رالو یا دلته چا وس درلود مالي حالات یې سم هغه نور هېوادو ته ولاړل نو د ډېر سخت حالاتو سره لاس و ګریوان دي په ډېر مشکل حالات کې ژوند تېروي نو د ده مقصد دا دی چې زه چې کوم په ډېر مجبوري کې ژوند تېروم په ډېر مجبوري حالات وایي زه نه غواړم چې نور ځوانان دي و دې خواته راسي د روزګار ذریعه دې وګرځوي څوک که د شوقه سندره وایي خو صحیح خبره ده ویلی سي که ته ذریعه معاش جوړې د سندرو څه نو وایي مه راځئ دلته ډېر مشکلات دي یو بل روزګار ژوند پیدا کړي عیسی خان صاحب ستا ډېر ښایسته پیغام ځوانانو ته دې ورکړي نو عیسی خان صاحب تا په دومره مصروفیاتو کې موږ ته وخت راکړئ وخت دې راوایستی زه ستاسو یوه نړۍ مننه کوم کور مو ودان ژوندي اوسئ خدا مې عزت وکړه قرباني سم ژوندی اوسئ غزنوي صاحب ګرانو لیدونکو دا و محترم عیسی خان شوکي صاحب چې له موږ سره ډېره تفصیلي مرکه وکړه نو زه غزنوي تر یو راتلونکي مرکې چې زه به بیا تاسو ته یو شاعر یا سندرغاړی راوړم تر هغو پورې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ مننه